د هغه خدای په نامه چې وایي لا اکراه فی الدین. ستړي مه سئ. ناصر ریشا یم د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې 11مې برخې ته ښه راغلاست. د سلسلې په دغه او راتلونکو برخو کې تاسو د نړیوالو اړیکو یو څو مهمې تیورۍ په لنډه توګه در پېژنم. یوه خبره ډېره مهمه ده چې باید په فکر کې ونیسئ، هغه دا چې زما دغه لنډې مقدمې په هیڅ صورت د محتوا له پلوه د دغو تیوریو د بشپړ پوهېدلو لپاره کافي نه دي، مخصوصا د هغو ځوانانو لپاره چې په دغه برخه کې په زده کړو بوخت دي. هغوی ته لازمه ده چې نور مواد هم ورسره وګوري او مطالعه کړي. خو زه مطمئن یم چې دغه ویډیوګانې به د دوی لپاره د یوه تهداب کار وکړي او دوی که وروسته نوره مطالعه کوي یا کوم لکچر اوري په هغه به سم سر خلاص شي. زما امید البته دغه دی. همدارنګه د هغو کسانو لپاره چې د دغو ډول مسایلو د پوهېدلو سره علاقه لري د هغوی لپاره به هم دا د ګټې څخه خالي نه وي. نو په دغه برخه کې زه تاسو ته د نړیوالو اړیکو یوه خورا مهمه تیوري چې عبارت له ریالیزم څخه ده په لنډ ډول در پېژنم. نو راځئ چې ویې ګورو. ښه، ریالیزم څه شی دی؟ اول به هغه مهم ټکي تاسو ته وایم. ریالیزم دا وایي چې د نړیوال سیستم چې دی دلته انارشي حاکم ده. دا په دې معنا چې دلته یو نړیوال حکومت نسته، دلته یو نړیوال پولیس نسته او دلته ځانځاني ده او هر دولت چې دی هغه د ځان په کیسه کې دی. دوی ریالیستان وایي چې دولتونه چې دی هغه د دغه نړیوال سیاست هغه اصلي لوبغاړي او ممثلین دي. دلته صحیح دی وایي نور سازمانونه، نړیوال سازمانونه، غیر دولتي مؤسسې سته، خو هغه چې دی هغه هم د دغه دولتونو تخلیق دی او دولت هر وخت کولی شي چې د هغو څخه سرغړونه وکړي. دوی وایي چې یو نړیوال قانون نسته، بل داسې پر سر باندې چوکاټ نسته چې هغه دولتونه اداره کړي. نو دولتونه اصلي لوبغاړي دي. نو دلته انارشي ده، ځانځاني ده، دولتونه چې دي اصلي لوبغاړي دي او په داسې ځای کې چې هلته ځانځاني او لکه د ځنګله قانون چې هلته تر ټولو مهم خبره چې شته هغه بقا ده د ځان. نو د دولتونو دپاره د ځان بقا تر ټولو مهمه او اساسي خبره ده او دغه د ځان د ساتلو دپاره دوی مجبوره دي چې زور پیدا کړي او خپل زور زیات کړي او دا زور چې دی دا کېدای شي چې په تر ډېره حده نظامي او پوځي دی او بیا اقتصادي او سیاسي زور دی چې دا به ډېر د ځان د ساتلو د خاطره. نو په دغسې یو حالت کې اخلاق چې دي دا هغونه مهم نه دي. مهم دي، ښه خبره ده چې باید په نړیوال سیاست کې اخلاق هم څوک وکړي، خو دا چې دی هغه اساسي خبره نه ده. که څوک په دغه پسې شي چې هدف یې داسې نو خپل د ځان بقا به ځینې پاتې شي. نو ریالیزم غواړي چې دا خبرې په نظر کې ونیسي، د نړیوال سیاست څخه غواړي چې یو ساینټیفیک چوکاټ یې ور واچوي. دا په دې معنی چې د دې څخه دغسې یو علم ځینې جوړ کړي او د دې لپاره علمي قوانین وضع کړي چې دا دولتونه څنګه چلند کوي، په تاریخ کې پخوا څنګه چلند کړی دی او دغه جریان څنګه را روان دی او په دې کې د انسان د فطرت نقش څنګه دی او دوی دا به همیشه دغسې وي. نو د دې لپاره چې دغه علمي یو چوکاټ ځکه ورته جوړوي چې دوی به موږ وکولی سو په راتلونکي کې د دولتونو د چلند پیشبیني کولی وکړو او د هغه دپاره لازم تدابیر ونیسو. نو په لنډ ډول باندې ریالیزم دا دی چې وایي په نړیوال سیستم کې انارشي ده، دولتونه چې دي هغه خپلواکه دي او یوازیني ممثلین دي تر ټولو مهم د نړیوال سیاست، دا نور چې دي مطرح نه دي، دا نور مؤسسات او بقا تر ټولو مهم خبره ده په دې چې انارشي ده، ځانځاني ده. نو د بقا دپاره زور تر ټولو مهم دی، خصوصا پوځي او نظامي او اقتصادي او سیاسي زور. او اخلاق چې دي ځکه نو په دوهمه درجه کې قرار لري، یعنې بیخي مهم نه دي تر ټولو ډېر او دوی د دې دپاره غواړي چې یو ساینټیفیک او یو علمي چوکاټ جوړ کړي. اوس به نو راسو یو څه پس منظر ته د ریالیزم تر څو چې بیا تاسې کومه مطالعه کوله چې په وپوهېږئ چې هغه کانټکسټ یې ور اچولی سي. بیا نو نړیوالې اړیکو اکاډمیک ډسپلین چې دا د 20مې پېړۍ په پیل کې مطرح سو او دا نو هغه وخت و چې په جهان کې خورا نوي بدلونونه و نوي تغیرات راغلله. دا د دې د 20مې پېړۍ تر مخه په 19مه پېړۍ چې وه هغه په نړۍ کې نسبتا یو د سولې او ثبات پېړۍ وه او که څوم چې په هغه وخت کې هم ځینې شخړې یوې دورې وهورې وې، خو د نسبت په مخکنیو پېړیو ته ډېره د ثبات او سولې
پیړۍ وه. خو د 19مې پیړۍ په پای کې د نشنلیزم او د ملت د دولت مفکوره چې وه دا مطرح سوله، او دغه چې د هر انسان باید په یو دولت پورې تړلی وي. او په دې وخت کې ورو ورو د بریتانیا د تسلط هغه کمبله هم مخ پر ټولېدو سوله، او هغه نسبي ثبات چې و د 19مې پیړۍ هغه پای ته ورسېدی او ځای یو نوي د ټکر د تقابل او د رقابت سیاست ونیوی، چې دغه د دې لوی سبب سو چې د دولتونو مشران او د اکاډمیکي کړۍ سره راټولې سي او دا وګوري یو چې دا څه پیښیږي، دا څه روان دي، دا تغیرات ولې راغله، او بیا وګوري چې موږ په اړه څه کولی سو. نو دغه پوښتنو د نړیوالو اړیکو د علمي مطالعې لپاره یو تهداب پرېښود، او په 1919 کال کې په ویلز کې دغه اولین چیر د نړیوالو اړیکو جوړ سو. په دې وخت کې نو هغه لومړی بحث چې پیل سو د نړیوالو اړیکو د پوهانو ترمنځ هغه د لیبرالیزم او د ریالیزم او د لیبرالیزم یا ایډیالیزم ترمنځ و. اصلي پوښتنه دا وه چې دوی ویل موږ دا نړیوال سیاست ته د دنیا ته باید موږ څنګه وګورو، داسې باید ورته وګورو. ریالیزم ویله چې دا څنګه چې دی باید دا رقم ورته وکتل سي، دا په دې معنی چې د پخوا څخه دغه سلسله را روانه ده، د دولتونو په دغه رقم چلند سره کوي، او دلته به همیشه جګړې وي، همیشه به دلته تشدد به وي، او موږ نسو کولی چې د ځان دپاره یوه خیالي نړۍ جوړه کړو چې د لیبرالیزم ویله چې موږ یو ګل ګلزار جهان به په نظر کې ونیسو او بیا د هغه پر خوا به موږ ګامونه پورته کړو. یعنی ریالیزم ویله چې موږ دنیا ته په کم حالت چې ده د واقعیت په توګه باید دا موږ ومنو، او بیا ویې پېژنو، ژورې مطالعه کړو، بیا ورو ورو په دغه پروسه کې، په دغه بهیر کې موږ ورو ورو د ډېرو تاوانو څخه ځان را وګرځو، یو لوکی تغییر ورکړو. خو لیبرالیزم بیا ویله چې یا نه موږ کولی سو چې یو خیالي نړۍ جوړه کړو چې هلته نړیواله سوله وي، همکاري وي، ګل ګلزار وي، نو د هغې پر خوا باندې موږ ګامونه پورته کړو. نو په دغه بحث کې ریالیزم چې و هغه وګټله، او دغه وخت چې لیبرالیزم یې د ریالیستانو د خوا څخه ایډیالیزم وبلل سو، چې یعنې تاسې په یو خوب و خیال کې ژوند کوئ، یو ایډیال نړۍ په نظر کې نیولې ده. نو د ریالیزم هغه اولین دغه پروفیسر چې و هغه E.H. کار و. البته د ریالیزم چې دی په خپل ذات کې په نړیوال سیاست کې نوې خبره نه وه، دا د یوه سیاسي مکتب او یا سیاسي فلسفې په توګه مخکې موجوده وه، خو په دغه وخت کې دا د یوې نوې اکاډمیکي تیورۍ په ډول په شکل دا مطرح سوله، چې هدف یې د نړیوال سیاست څخه د یوه ساینس جوړول و، تر څو چې د دولتونو د چلند لپاره علمي قوانین وموندي او پر تطبیق کړي. او د ریالیزم هغه اساسي استدلال چې و هغه دا و چې دغه د جګړې او تشدد څخه او د زور د سیاست څخه چاره نسته، او موږ ځان نسو ځینې خلاصولی. البته د دغه مفکورې ریښې چې دي دا ځي د لرغوني یونان ته رسیږي، او توسیدیډس چې و یو لرغونی تاریخ پوه و چې د په 4مه قبل از میلاد یا مخزیږدیزه پیړۍ کې ژوند کاوه. د پیلوپینیزین جګړې بیان یې دغه کړی دی، په تاریخ کې ثبت کړی دی، او هلته یې خورا په یو علمي تحلیل یې کړی دی، یعنې داسې ډېر قصه دا رقم یې نه دی بیان کړی چې صرف هغه واقعا نګاري کړي. نو په دغه پای کې ویلي دي هغه نتیجه ګیري یې پر دا کړې ده چې د جنګ چې دی په هغې کې او په سیاست کې زور تر ټولو هغه مهم عنصر دی، او هغه فیصله په زور باندې کیږي. نو دا د خپل کتاب په یو برخه کې د ملاین ډایالوګ په برخه کې هلته خورا د جالبې خبرې کړي دي. دا البته دغه د پیلوپونیزین جګړه چې وه دا د اتن د خلکو او د میلاس د جزیرې د اوسیدونکو جنګ دی. میلاس جزیره کې چې هلته بیخي دغه لږ انسانان اوسېدل، او دغه د اتنیان پر ورله حمله یې پر وکړله، هغوی یې مات کړله. بیا نو د اتنیان ورته ویله چې تاسو باید زموږ غلامان سئ، خو د میلان
دغه د جزیرې کسان چې اوسېدونکي هغوی ته نه دا خو نو سم کار نه دی چې تاسې پر موږ غلامانوئ دا چې دی د حق او د عدالت غوښتنه دا نه ده خو د اتڼیانو ورته ویله چې موږ په دې کې ری نه وهو موږ زور لرو او تاسې باید موږ غلامان کړو نو ولې مو نه کړو غلامان موږ دا زور لرو نو اتڼیان ورته ویله چې موږ زورور هغه څه کوي چې په واسې وي او کمزور یې باید وګالي نو د دغه وخت څخه دا خبره را شروع وه چې دغه په سیاست کې او په جګړه کې زور تر ټولو مهم دی او اخلاق مهم نه دی. بل د ریالیزم مشهور مفکر چې و هغه نیکولا ماکیاولی و مخصوصا د په کتاب کې چې د شهزاده په نامه دی هلته د پاچا ته یا د واکمن ته مشوره ورکړې ده او درته ویلي چې په قدرت کې پاتې کېدل چې دي دغه تر ټولو مهم دي ستا لپاره او دغه واک ته یوازې په زور باندې ساتلی سې او د دغه زور د ساتلو د خاطره ته باید هر شی وکړې هر څه کولی سې اجازه لرې او ته کولی سې چې د نور بل چا سره اختلاف وکړې خو تر هغه ډېره مهمه ده چې خپل قدرت په خپله زیات کړې چې وس دې وي او دا ډېر ښه کار دی او دا به وایي ښه خبره وي چې ته پر خپل رعایت باندې ګران وې خو تر دې لا ډېره مهمه ده دوی باید اقلا ستا څخه وبېرېږي یا وډارېږي نو د ماکیاولي هغه اساسي استدلال دا و چې د زور دپاره د زور تر ټولو مهم ټکی دی او د دې لپاره ته هر څه کولی سې په نړیوال سیاست کې هر شی جواز لري. یو قرن وروسته توماس هابس چې و هغه خپل استدلال په یو څه توپیر سره وکړی او په دغه وخت کې چې و په د روښانتیا د دورې په اوایلو کې د پوهانو ترمنځ یو بحث وسو هغه موضوع یې دا وه چې دا اوس د تمدن چې دی موږ څنګه متمدنې جامعې جوړولی سو چې هغه برعکس یا مخالف استدلال یې دا و چې د انساني ټولنې چې دا یو انارشي ده دلته او د یو طبیعي حالت کې چې دی هغه د انارشي دی خو نو دوی دغه متفکرین سره راټول سوله چې دغه د حکومت بهترینه بڼه پیدا کړي چې موږ څنګه کولی سو چې یو بهترین حکومت ولرو هغه بهترینه بڼه د حکومت چې شته نو په دغه بحث کې هابس چې و د یو خورا بدبین او پسیمیست دغه متفکر و او یعنې خوشبین نه و او ده ویله چې دا انسانان چې په طبیعي حالت کې قرار لري او دا زور چې دی هغه تر ټولو مهم شی دی او زور بې له زوره څخه وایي بې له دې چې ته زورور سې زما څخه تا څوک نسي خلاصولی او ما بیا ستا څخه بې له زوره څخه بل شی نسي خلاصولی یعنې که د اوږد بحث دی دا تر دې به اوس تېر سم یعنې د ده په وینا باندې ویلي چې یو انسان د بل انسان دپاره لیوه دی او ده ویلي چې ژوند یوازې دی بېوزله دی ناوله دی وحشي او لنډ دی او دی وایي چې د حل لاره دا ده چې باید دلته یو مطلق واکمن وي او دا چې پر خپل قلمرو باندې بشپړ واک ولري او دی دغه واکمن لواتم بولي نو دی وایي په نړیوال سیاست کې چې دی هم انارشي ده او دلته به همیشه به جګړې وي او دا لوایتم چې دی دغه واکمن کیدای سي چې ظالم وي کیدای سي مستبد وي خو تر دې چې هیڅ نه وي چې سبا راځي بل څوک تا څخه هر څه اخلي او هر څه در باندې کوي تر دې ښه دی چې یو واکمن موجود وي. په 19مه پیړۍ کې یو روسی جنرال په نامه د جنرال وان کلازویچ د خپل په اثر د آف وار کې خورا نوې او جالبې خبرې وکړلې او ده ویله چې سیاست چې دی دا او جنګ چې دی دا نه سره جلا کېدلی او جګړه چې ده دا د سیاست ادامه ده خو په بله وسیله باندې نو دا د ویل د ده مفکوره دا وه په ریالیزم کې چې اضافه یې کړله چې دا جګړه به په نړیوال سیاست کې همیشه په یوه شکل او بله بڼه باندې روانه وي او دا چې د پر زور باندې پر ګټو باندې کیږي او زور چې دی تر ټولو مهم خبره ده. دغه ټولې مفکورې چې وې دغه په
سره را منسجمې سولې او سره راټولې سولې او د کلاسیک ریالیزم تهداب یې کښېښود. او کلاسیک ریالیزم چې دی هغه د نړیوالو اړیکو د یوې علمي تیورۍ په توګه باندې مطرح سو او وپېژندل سو، چې بیا د دې څخه نو ډیپلوماټانو او دغه پالیسي جوړونکو د یوه لارښود په توګه استفاده ځینې کوله او د دولتونو د چلند پیشبیني یې کوله چې دولتونه به په کومو حالاتو کې څه شي وکړي او څنګه موږ کولی سو چې مخکې تدبیر ورته ونیسو. مورګن تاو چې دغه کلاسیک ریالیزم پلار بلل کېږي، لکه و مارکسیزم ته چې مارکس دی و کلاسیک ریالیزم ته مورګن تاو هغه حیثیت لري. نو هغه په خپل کتاب کې دغه یو چې خورا د نړیوالو اړیکو کلاسیک اثر دی د پالیټکس امنګ نیشنز، په هغه کې پر شپږو خبرو باندې تاکید وکړي. هغه دا ویله چې دغه سیاست چې دی دا په عیني قوانینو په هغه objective laws باندې اداره کېږي، او دا ویل چې یعنې د سیاست په د انسان په طبیعتو په خټه کې ریښه لري، او دا ویل چې دغه سیاست کې تر ټولو مهمه خبره خپله ګټه ده او دا خپله ګټه ته یوازې په زور باندې ساتلی سي. او دا ویل چې دولتونه چې دي دا که څه هم چې په خپله دننه کې دولت کې په یو هېواد کې به دوی اختلافات سره ولري دا وګړي، خو کله چې دوی د باندې د نړیوال سیاست و صحنې ته راوځي دوی منطقي چلند کوي او دوی دا راشنل دغه کوي چلند کوي یا منطقي. او دا ویل چې اخلاق مهم دي خو تر ټولو مهم نه دي په نړیوال سیاست کې، او دا ویل چې د دولت ګټې تر ټولو مهمې دي. structural realism وروسته د کلاسیک ریالیزم را وروسته structural realism راوتی چې نوکي تغییرات یې پکښې کې راوستل، او کینت والز د دې هغه بنسټ ایښودونکی و چې د ده مشهور اثر د theory of international politics په نامه دی، چې د structural realism یا د دفاعي ریالیزم چې د ډیفنسیو ریالیزم ورته وایي د دې بنسټ کښېښود. او په دې کې د هغه ټوله شیان چې په کلاسیک ریالیزم کې هغه یې سره ومنل چې سیدي دلته انارشي ده، دلته نړیوال حکومت نشته، دولتونه اصلي لوبغاړي دي، بقا تر ټولو مهمه خبره ده، زور باید څوک ولري. خو دلته د چې هغه یوه خبره چې د نوې پر اضافه کړه هغه ډول دا دی چې دا دولتونه چې دي دا د نړیوال سټرکچر دی، د نړیوال جوړښت دی د دولتونو چې هغه د دولت د چلند اداره کوي. یعنی موږ وایي په یو انارشي کې مجبور یو د بل لپاره یو د بل پر سر برتري ولرو، خو دا وضع کړل دغه درې حالته د وضع کړل چې په نړیوال سیاست کې دا درې ډوله سته چې یو قطبي او دوه قطبي او ګڼ قطبي دي. په یو قطبي کې یو هېواد دغه لري یکتازي لکه د سړې جګړې راوروسته چې امریکا پاتې سول، دوه قطبي کې لکه د سړې جګړې تر مخه چې شوروي وو، او امریکا او ګڼ قطبي کې لکه دغه تر مخه چې په اروپا کې وه چې بیلو ځایو کې لوی لوی قدرتونه وه. نو دا ولې یو مثلا فرضاً یو کوچنی هېواد چې دی دا که نړۍ دوه قطبي وي دی کیدای شي چې د یوه سره سي یا د بل سره، یا مجبور دی چې په یوه خوا یا بله خوا ونیسي. د چلند چې دی دی پر کومه خوا ځي، لکه په سړه جګړه کې چې موږ تاسو خپل هېواد ولري دلته دی د ده پر دغه چلند به چې څه باید وکړي، څنګه پالیسي باید خپله کړي، هغه د نړیوال سټرکچر پورې تړلی دی یا د څنګه جوړښت دی. نو د سټرکچرل ریالیزم وویل او دفاعي ریالیزم یې وبلل چې ول په دې کې ډېره دا نه ده چې هغه توسعه طلبي نه ده، دا دغونه ته زور خپل پراخوالی سي، دغونه چې ته هغه ضرورت لري چې دې ته به په بل مخکې پر دې باندې نو کې وژغېږو. نیو ریالیزم چې دا هم هغه سټرکچرل ریالیزم ته ډېر نږدې دی، ډېر ورته دی، کله کله بیخي یو بلل کېږي. دا چې دی دا د جان میرشمیر د خوا څخه مطرح سو په 2001 کال کې دا کتاب لیکي Tragedy of Great Power Politics، او دې ته چې دی دغه نیو ریالیزم یا نوی ریالیزم چې دی دا د افنسیو یا برید کوونکی ریالیزم هم ورته وایي، او د دې هغه اصلي تمرکز چې و دا پر بقا وایي دونه نه دی بلکې نسبي زور مهم دی چې ته باید تر خپل ګاونډي باید زورور واوسې، مثلا یا تر خپل هغه رقیب ته باید رقیب هېواد باید یا رقیب هېوادونه باید زورور واوسې. دغه مهمه خبره ده، بقا نه ده مهمه ده مګر دونه نه ده مهمه، اصلي تمرکز یې پر دغه نسبي زور باندې و. او دی وایي دا لوی قدرتونه چې دي
دغه تر ډېره حده پورې د نړیوال سیاست اداره کوي. دا پر د قطبي جوړښت باندې دونه نه دی. یعنې هغه د نړیوال سیاست کې دغه لوی لوبغاړي چې هغه تر ټولو مطرح دي، هغوی چې څه غواړي یا څنګه غواړي نړیوال سیاست وچلوي، هغه پر هغه باندې ځي. نو په دا کې د دفاعي ریالیزم او د برید کوونکي ریالیزم هغه توپیر په دې کې دی چې مثلا د چین په موضوع کې دفاعي ریالیزم وایي چې ته برید کوونکي ریالیزم وایي چې دا زور چې دی بیخي مهم دی او دلته د بقا لپاره ته باید خپل زور زیات کې، خپل د واک ساحه دې پراخه کې. نو مثلا د چین په برخه کې چین باید واک یې ورکم سي، باید مخه یې ونیول سي د چین د پرمختګ دغه لویېدلو. ولې که چین سبا لوی سو مثلا د امریکا ته کېدای سي چې خطر پیښ کړي. مګر دفاعي ریالیزم بیا وایي چې نه، دا مهمه نه ده چې ته خامخا خپل واک ډېر کې، که وغواړې که ونه غواړې، بلکې هغونه واک ته پیدا هغونه زور باید خپل ډېر کې چې ضرورت دي چې ځان وساتې. دغه تر ټولو مهمه ده. اوس نو پوښتنې دا دي چې دغه ریالیزم چې څه وایي، دا تاسو باید د ځانه پوښتنه وکړئ، دا واقعا هم دا ریالیزم دی، یعنې پر واقعیت باندې بنا دی؟ او آیا په نړۍ کې د شاګو انارشي ده؟ آیا د شاګو ځانځاني ده؟ هر څوک هر څه کولی شي؟ نو دا ټوله بل پوښتنه دا چې آیا ریالیزم چې دی د اخلاقو په اړه چې دا دریځ دی، دا آیا سم دی؟ آیا ریالیزم د عقل په نیز یو معقول تیوري ده؟ دا پوښتنې به تاسو د ځان څخه کوئ. نو چې یو وار بېرته دغه مرور پر وکړو، ریالیزم چې دی هغه نړیوال سیستم ته د انارشي په سترګه ګوري. په نړیوال سیاست کې انارشي ده، دلته حکومت نسته، نړیوال پولیس نسته، ته پر ځان باندې متکیه، باید ځان وساتې. نو بقا تر ټولو مهمه ده او دا دولتونه چې دي تر ټولو اصلي لوبغاړي دي، بل نور مؤسسات مهم نه دي. او په دې کې چې دی ته د خپل بقا یوازې په زور باندې ساتلی سې، او د زور چې دی دا نظامي او اقتصادي او سیاسي برخه کې ته باید زور ولرې. او په دې کې اخلاق چې دی دا مهم نه دي، مهم ښه دي خو مهم نه دي. او غواړي چې دغه د نړیوال سیاست څخه د یوه علمي قانون چوکاټ ورته وضع کړي، تر څو چې موږ وکولی شو چې لکه یو دا نور طبیعي علوم چې دي دغه ته نږدې، چې موږ وکولی شو چې 2 + 2 = 4 کېږي فرضاً. نو دغه د ریالیزم هغه یوه لنډه پېژندنه وه. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.